د هیواد په لویدیځ کې د عالمانو د عالی شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولوي خدایداد صالح په مشرۍ جوړه سوه. د دې شورا مشر د هرات ولایت د امنیتي وضعیت په هکله خبرې وکړي او روان حالات او ناامني د نه زغملو وړ یاد کړ. نور حال د غلام فاروق رسولي په ریپورټ کې. د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو سراسري شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ جوړه سوه. شیخ الحدیث مولانا صالح په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ناامنۍ په هکله خبرې وکړې او زیاته کړه چې هرات ولایت په لوړه کچه ناامنه دی او شته وضعیت د یو شمېر امنیتي چارواکو د بیکفایتي او د مجرمینو سره د لاس لرلو پایله ده. وضعیت شهر به هم شاریده. ما خدای نخواسته میترسم از اون روز که زن و مرد هم از یک سر حرکت کنه، کسی از کسی پرسان نکنه، یک خدای نخواسته یک 24 هوت تیار شه. مردم به ستو آمادن، بر سر مردم بسیار سخت میگذاره. میرم پول میدم میام اینجا قماندان میشم، پول میدم میام اینجا رئیس میشم، پول میدم میام اینجا هر چی که امنا مقرر میشه به پول مقرر میشه. مولانا صالح د حکومتي چارواکو غوښتل چې د هرات ولایت په ځانګړې توګه د ښار امنیت ته پام وکړي او د دې ناوړه وضعیت مخه ونیسي. د دین دی وتلي عالم همداشان د آیا صوفیا مسجد په هکله هم خبرې وکړي او د ترکیې د ولسمشر دا اقدام چې هغه بیرته په رسمي توګه مسجد اعلان کړ وستایه. شما دیدین که اردوغان که یک رئیس جمهور مسلمان است، ای کاش یک چند تا مثل اردوغان هم می بود. کلیسایی بود در همین تازگی ها در ترکیه که او در وقت آتاتورک به یهود و نصارا داده بودن که به خود کلیسای تیار کرده بودن، در بین از او عبادت میکنه، خیلی جای مجلل به خود تیار کرده بودن. اردوغان گرفت از مردم ایر پس مسجد کرد، که سابق واره که مسجد بود پس ایر مسجد کرد. تمام کلیساها و مدارس و مکاتبی که به فرانسه تعلق داشت از یک سر همه بسته کرد. مولانا صالح د نن ورځې غونډه کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او د علماو د جایګاه په هکله خبرې وکړې او زیاته کړه ترڅو حکومت د دیني عالمانو نظریاتو ته پاملرنه ونه کړي د هیواد وضعیت به ښه نه شي. د لویدیځې حوزې د عالمانو سراسري شورا ونیزه غونډه هره اونۍ د سې شنبې په ورځ د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکښې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.